रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ओहद च सुमर शहीदान हुक्म वक्र दे शहीदान ला गुस्ल मवर कोई दाखपल जामो के खख के जनाजा राव यव जनाजा द टोल ओकरा द डेरो मरो यव जनाजा और द डेरो मलो जान जान ल जनाजे दी के दायमा मुजतहिदीन लगन इख्तिलाफ जनाजा उशवा हुजूर के हुक्म को चे गुस्ल बावर कवल में जिब्रील अलैहिस्सलाम राग और वे फरमाइल चे या रसूल अल्लाह अल्लाह हुक्म करे दे चे हंजला बगुस्ल मलैकी वर कई दे चे द कोर आतलो नो द गुस्ल न करे नो द दी वजना जिब्रील अमीन फरमाइल चे द तबा गुस्ल मलैकी वर कई अजीजान दार रुतबा पर टोल उम्मत की और द टोल उम्मत पर शहीदानों की दार रुतबा अल्लाह हजरत हंजला तवर करे वा जो गुस्ल वाला मलैको वर करे उस आइम्मा मुहद्दिसीन चे द हंजला नुम आखली नोर सरावई चे हंजला गसील मलाइका अगर हंजला चाहे तब मलैको गुस्ल वर करे अजीजानों पर इस्लाम के दा किस्म शहीदानम तिरशी इस्लाम के दा किस्म शहीदानम तिरशी चिपदा जंग ओहद की हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु लगे दले दे और प्रोते और जनकदा ने दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गाख मुबारक शहीद शुए दे वही ने दखले न बेगी बीबी आयशा और बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दादवाड़ा लाड़े उबे रौड़े च हुजूर भी ने पाकी की पलारा के हजरत ज़ैद का तो आज़ैद और तो इशारा होकर जे लगभग मां तरा निजदे वगे और निजदे नो तपोस ते कई जमा महबूब जुंदे दे कशीद शेद बीबी आयशा और तवई चे नूर टिक दे खुयो गाख मुबारक माते और ये नबी दी बेगे गेलो बूढ़ हजरत ज़ैद जन कदम पे वक्त के हुए चिकाश चिपाग कानी जमा टोल गा खुना मात वे कुछ हुजूर में कुछ बीबी फातिमा हजरत आयशा चिलाने हुजूर ते तपोसु कुछ वलिन तुमरा वक्त वे या रसूल अल्लाह पर लार के हजरत ज़ैद प्रोते जन कदम दे मुंगने स्ता तपोसु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखपली विने और खपल तकलीफ पजे पे हो रामन डेकड़ा चरामन डेकड़ा नो हजरत ज़ैद तरागे और तके नास्तो चिके नास्तो वर्ता न हजरत ज़ैद सारे उचत को पखपल पतू नहीं किए दे खबर तो सोच के वही लग अल तदा फिक्र न हो दे पैगंबर जैद तोल प्रवीण गंदे द पैगंबर जामे बगंदशी दा फिक्र न हो खाओ किले प्रोते जमा जामे बगंदशी पजमका वर्ता दद्वार जानो सरदार के नास्तो दागत सारे रुचत को पखपल गेक की के दास्ता पमल की चिप बम वालूजी दा हम शहीदानी का फिर भी गुनाह गलती और बम की लड़ाई
دا چې پزمکه پراته او د چا لاس نه او د چا خپه نه او د چا کلمه نه او د چا سر نه مونږ باور شو دا غره ټوکړي به داسې پغې کې کیدو دا لوی مسلمانان په پاکستان کې وګورئ لوی مسلمانان لوی د اسلام ټیکداران دا بداسیو کی نو زکه زویم چې مونږه ارسیو پیران میو ملیان میو میاگان میو مالدار میو خانان میو ارسیو او کاش چاگه ورځ خدای راولی چې مونږ انسانان شو دا تقاضا د انسانیت تا یوں تو ملا بھی ہو اور پیر بھی ہو مالدار بھی ہو نواب بھی ہو اور خان بھی ہو یہ تو بتا دو کہ مسلمان بھی ہو مسلمان نہیں خبر خدا دا اسی نے غکے کے دل خو آسان کار دے تقریر کی بزم ہوئے چال اور اسلام کو خطرہ کے اسلام کو خطرہ کے علامہ صاحب مسلمانی کو خطرہ کے دا دملا نہ دے لس گزا پڑے تاویگی ہو پہ ورمنڈا کا کنا کہ اسلام کو خطرہ کے دے ہو پہ ورمنڈا کا تو سب بنا والے خی اور مزیدارت گولا در باندې سړیږي د دشمن ورمنډه پردای مور بچی ګرمه او ځان لبل د لور می د میډم یو د زوی می د عورت او زده پکې ګرځم سلامت اسلام چې چا په خطر کې منلو اغي اول خپل سر په تلی کې خو اول خپل سر اول بزان قربان کې اين رستو بیا خلق ته چې وسم خو خپل ده چې ځان قربانوي او کنه ما په پاکستان کې د هرچا ایمان لیدلې دارچا ما تخپل ایمانم معلوم دی او ما د خلق ایمانم لیدل چغی سلو والو والا ډیر کار والا خلق نشته نو عزیزانو دا انسانیتو چې دوینو خراب حضرت زید سر راواغستو په خپل پتونی کې مونږ به په خدای قسم کوي کوي او به کی هغه خلق چې مونږ ته مسلمانان هم نخکاری هغه خلق به روچت اوګه کی پشابه کی اسپیټال ته به اوسغلې سوچ مونږ ته مسلمانان نخکاری دا مونږ چران د ډېر لوی د اسلام جوړ کړی دی والله کې مونږ ټول دوکا او فراډ اسلام نن مونږ خلق ته د مداریانو کډاونه جوړه کړي که حکومت ته خدای دې بنیاد باسي اسلام 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 کومنګ یو هغه ورځ میواره د کانو باران په کوټ کې شوه مال کم ده
باران لا خدا ازمکم په انتظار کې ده د کانو باران دا څه خلق ده دا بنی آدم دی کوم سړی چې څومره وست ده هغه عمره غ ظالم دی تاسو لم دا ټرکونو بسونو والا وګورئ چې پولیس نیسی ظالم پرچا راکړه ظالم دې گاډي امپاوند کو ته ظالم نه چابل اورس پدې موړ کې موړ تا وګورا مخکې در تسخکار امنا پغبر ګورون شي چیرون شي او داسې د اکسلیټر لخپه ور کړی دا چې د می حوالی یو مزدور مستری سره مزدور هغه په کټ کې داسې چخنی کو چې شناخت نه کی بلا رضی داسې بر اخلاصی کتت ځان کندې ته نه غورځه نو بالکل د تباکی د دوی داواست ده چې ویني سي مالم را منډي وای بلم را منډي بل ورځ دل تراله لارې نیولې ولی نیولې ول پا مال ولی نیولې ول پاس ورلې ناشته وي نو مال پاس ته ولی سورلې کې نولې تما ته وای چې یو ماشينري جوړه ده د 50 کسو د ناشته د پاره او تا پکې کېدل 200 د خپل لالچ د پاره نو چې اکسیډنټ کیږي 200 بمړ کیږي کنه بمړ دا لوی ظلم دی پولیس ته غم بس کاغذونه وخه کاغذونه ورخه کاغذ کې سور جناسه کې نولې بچ کاغذونه وګوره جناسه ته وباسیو خا ذالک خیال کوا مړه ویا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری اور سڑے پخپل دے کے ٹک دے غل دے بے ایمان دے منافق ارس دا ڈیٹسنوں والا ہوگا رشکو والا ہوگا ټیپونه لګولي پرشکو تبلې ورته غږیږي او دا د دمزوی پکې ناشته لارې وګور موټر وګور موټر ته تورې شیشې لګېدلې په دې تورو شیشو کې دی حکومت ته پته نه ده چې څه کېږي روان موټر کې د سړي حکومت ته پته نه ده چې څه کېږي تورې شیشې قانونا بند دي قانون څه شو چرته ستا سر وخوړو ستا کپره وخوړه تا اسمبلی کې په تجویز پیش کړو په اسمبلی کې دی پاس کړی قانون څه شو نو ما ویل چې خرینا خدای پاک اس مېره نه ورک د خری مېره اس نه د خری مېره خری ای کني
تاسو ملک د خرې میړه چرته اس کتلې ده ها د خرې میړه خري مون خري او میړم خر ده څنګه موږ داسې زمونږ حکومت ده خاورز بګورې په پاکستان کې خاورز دا اورز انتظار وکړي چې آسماني افت در باندې راشي او ملک د ملک مجد شي او په بل واړي نست نابود شي او نام و نشان ورک شي د هر بغاوت انتها وشوا د هر ګناه انتها وشوا خدای نه چې څومره مون سرکش او باغیان یو په خدای قسم که دومره په دنیا کې بل څوک په دنیا کې زمون بغاوت د خدای نه انتها ته ورسید انسانیت مونږ کې ختم شو مونږ انسانان نه انسان دیتا وای د وینو لیک پیت زید سر راخلی او پخپل غیق کیږي او په مخ ورته لاس وای او دام شانو چې د چا سر د رسول الله په پتون کې خوښ شهید دیتا وای زید اولی زید ورطوی بدو چشمنی ممستد بدو چشمنی ممستد بدو ظلف و عنبریت که دلستو برنگیرم سر اگر بری دباشی یا رسول اللہ ستاپ دی دوستر گو او ستاپ دی تور ظلف داسی فدای مان چه سر بدا نوان روم که سر می پریک ریشی بیا ورته ہوئی بغلامی تو خواہم کہ عزیز مصر گردم بغلامی تو خواہم کہ عزیز مصر گردم چی شود اگر بدیسا چمن خرید باش ستا غلامی غوارم چی ستا پا غلامی کی زم د مصر بادشاہ لکه یوسف علیہ السلام د زلیخی په غلامی کی د مصر بادشاہ او که زدا خبره کوم چې ستا غلام یم نو یا رسول الله ستا سترګو زه په بیا اغسته د پیغمبر په غیږ کې سر پروت او سایه وتا نو عرض داور چې شهیدان یوازې د کربلا نو شهیدان نورم ډېر لوی لوی تیر شي اوس دا مذهب د شیعه دی سنی کې راننوته چې بس شهید واډو بل څوک مخې جمله براشي چې زه تاسو ته شهیدانو خیر عقل به مخوځي عزیزانو نن شیعه کستا په ملک کې وزارې کړې وي دا ستاسو د وجې کړې وي ستاسو د وجې زمون د سنیانو د خزو نه با د شیعو منباره ډکوا سکالی سنی خزی ندی تلی یا سنی خلق د شیعو تماشی تا ندی تلی شیعگان پرونو جاری چې زمون کورونه وران شو مجلسونم تباہ شو که سنی قوم بایکاټو کو چې شیعه ته به نږدې نه ورځي زمون د سنیانو خزې به د شپې تلې او د شیعو په جنډو پورې د ګوډاګي تړل چې چا د دې جنډې پورې ګوډاګي او تړلو زوی کی
دا سنیان خدای د دوی بنیاد وباس سنی مرس پرون طالبانو یو غل راوست جماعت نه به کېړای میړای پټول طالبانو له دام نه مسلمان کړي مال چې چرته صحیح بو کارانی مال څه جره کړي لازمون جامع چې پټ کړي غل داده نو مال پولیس ونیو ورنه ونیو سبا را پرې خو طالبانو بیړی تبا کړه جمعهتونو نه غړای پټ کړي او غل نه ونیو سبا را پرې وله ستاپ کچارو کې ودا دفعه چې دا بیلیبل ده دا قابل ضمانت تا لا انټرنیشنل حرامیونی سا په کچارو کې ضمانت وشي دا ستاسو ملک هغه ورځ یو کوړې والو سوشل تولې سرزاري تی وړي او 50,000 ته نقد وړي د خزو جامع وړي کچرو کې وړي دا غسړي ضمانت شو راوته چاچا نه اغلا کړو هغه ته ملي مبارک شه ولولې مال هغه راوته ولاو جی راوته مال مبارک شه مسلم لیگ حکومت ته کنه مشرم و شرم دل بے حیا و بے غیرت مسلم لیگ حکومت جوڑنجو گرزی دا مسلم لیگ تنظیم کی جوڑنجو دا سے شیر لکا بانس چینے غدرے مسلم لیگ کو تنظیم کوا دے ملک تا دا مسلم لیگ کو دا تنظیم دیر ضرورت تے پردے کوروان کی پردے خز بربندی پریدی پردے بیڑی تباہ کی او صاحبہ سبا ضمانت شي او بیا به کیس چلیږي باقی دې کده پلار میکس غوټه پاتی یا په کیس والوزه نتیجه به یاس نه روزي او نه بتاته څه ملو شي نو موږ په دې ملک د سیاسي ډلې حکومت نه غواړو په دې ملک قرآني نظام غواړو قرآني نظام چې د قرآن حکومت په دې ملک او د یو غل نه لاس غوښ شو ته وګوره چې په ملک د غلا نامه څوک والی کدا څه نه ده د بیډي منبره د پر اعلان هم نه دی کړی دا قوم وګوره غرملی الا پلانې ودرو کتلی به مې دی کلو نو څه ډوله کېږي او جیپونه پیدا کړو زړې موټر پیدا کیو پدې کې بغرض الیکشن وې ته پروردګار هم په سیلاب یوړې بے غیرت او شرمې ده د دې ممبر کا پاس شو نه چپی دا د چوالانو جمعدار کا جوړ شو نه چپی دا قوم ورته اوس نه تخنیک دا د چایو سپیو د روټۍ سپیو د تورو د شنو چای سپی دا بداري پر بیٹھک او جړ کې راځي تو راشنی چای بس کې هغه د فارغ زنده‌باد او مرده‌باد چي وي د دې قوم ایمان ورشي په کچارو کې په کباب روټۍ نه خرسي ورشي د کچارو غوانو ګورای کباب روټۍ به اخرى مجستریټ په مخ کې تاله پاره په دروغه قران خوري 100 روپیا ولا ورکه تاله پاره په دروغه ایمان خرابوي تاله پاره په دروغه گواہی کوي دا خلق کم قوم چې ضمیر نه فهم نه او خيار نه رڼا تیارې نه پیژندا د نن نه په سبا نظر نه لګېدو قوم د قوم بخواري او خورز بنو ستاد ملک پیداوار پیاز وګوره په 200 روپے کیلو در باندې خرسي خدای دې په 100 روپے کیلو کې امين ټماټر دې خدای په 100 روپے پاو کې غوخه دې خدای په 100 روپے چټا کوي وای ورکشي ستاد ملک دا ضیاءالحق لدی قوم امیر المؤمنین ندی د دې قوم بزرگانو پیرانو ورته دعا نه کړي چې خدای تخت او بخت برقرار لري نه دا کړي
اجیان زبرگان پیران ګیره تسبیح سپینې جامې خدای تخت به هغه ځاولت پرون چې هندستان ته تلل د کرکټ میچ کتو تا 14 لک روپے په یو تلو باندې خرچ راغلی 14 زنی په خپل ملک یو وخت نشم سکله ته د کرکټ میچ کتو تا 14 لک روپے خرچ پر راغلی کرکټ میچ دا زمون د صوبې وزیران چې لاهور کې د اصولو تماشې لتلی د دوی باندې 100 لک خرچ راغلی دا زمون پلندران چې دي خبره دا د عزیزانو چې امید نشته چې د قوم کې سهوش راشي فهم راشي سمجھ راشي امید نشته یو داسې ناروا پښتنه بدرنو کې روزه کې زما غوګونه به خلکو خړجی دا ورشتم د روزه باندې نکاح تړو دغه څورته دوه اختر منځ کې بیا نکاح نه کی ټول قوم پښتون په دې قهر اخته دي چې دوه اختر منځ کې نکاح وکړي قوم د قوم ولی وی خلق وی چې نکین د دوه اختر منځ کې